پاکستانی انج.لې وایی د کاکا زوی مې نشه کړم، بیا یې راسره دومره کوروالی وکړ چې مه کوه پوښتنه. د پاکستانی پیغلې سخته شپه وایي د کاکا زوی مې نشه کړم، بیا یې راسره دومره کوروالی وکړ چې په پښو نشم ودرېدلی. وایي زه یو داسې نجلۍ یم چې په ډېرو کمو شرابو باندې هم نشه کېږم، خو د کاکا زوی مې بسته بوتل راکړ. نوموړي وایي د کاکا زوی یې ورڅخه غلطه استفاده وکړه. وایي هوټل ته یې بوتله چې دلته لږ دمه کوو بیا کور ته ځو، خو هلته یې راسره کوروالی وکړ. وایي ما ډېر انکار وکړ خو هغه نه منله او آخر یې چې څه غوښتل هغه یې وکړی. دا زیاتوي چې ټوله شپه یې ورباندې پښې پورته نیولې وې. وایي چې یو ځل به انزال شو، بیا به یې کوم څه وخوړل، بیا به راغې شروع به یې وکړه. سهار وایي داسې وم چې نوره په پښو باندې نشوم ودرېدی، د بدن انرژي مې ختمه شوې وه او د پښو لوېدلی وم.